بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن په مایکروسافت اکسل پروګرام کې زمونږ استاد درس سټایلز کې ده. تیره ورځ موږ په سټایلز کې تر دې ځایه بحث کړی او نن به نیو رولز باندې خبرې وکړو او دا به لږ زوم کومه چې تاسو ته ښه ښکاره شي. له دې وروسته به راشم زه یو څه ډیټا دلته ولیکم، نیم به ولیکم، همدا ډول پوسټ او سیلري بونس به ورته ولیکو او ټوټل سیلري یا ټوټل به ورته ولیکو. له دې وروسته به راشو خان دی، موږ سره جان دی، احمد دی، کمال او نوید، همدا ډول شاه او همدا ډول نبیل او محمود. فرض که دا کسان دي موږ سره او دا څه ټیچران دي او څه هم ډاکټران دي موږ سره. د یو معاش فرض که 100,000 ده او د بل 10,000 او بل به ورته 40 سره ولیکو، د بل معاش هم 50,000 ده او 15,000 د بل، همدا ډول 15,000 او 12,000 او بل ته هم 15,000. فرض که دا د دوی سیلریانې دي. بونس ټولو ته فرض که 1000 افغانۍ بونس ده او دا ټولو ته یو ډول ده. دا به دې ځینه ونیسو او ډریګ به یې کړو. اوس به یې ټوټل وباسو، ایکول به ولیکو او له هغې څخه وروسته سم به ولیکو، قوس به شروع کړو، سیلري او همدا ډول بونس دا دواړه موږ ته جمع کړو، انټر به یې کړو. له دې وروسته به دا هم ډریګ کړو چې ټولو ته دا اپلای شي. بیا به دا سلیکټ کړو، د سلیکشن څخه وروسته به راشو آل بارډرز ورته انتخاب کړو او میډل ته به یې کړو، سنټر ته به یې کړو، همدا ډول دا به ورته بولډ کړو. له دې وروسته دا کالم به ورته لږ لوی کړو چې دا منظم ځای شي دلته. ښه ملګرو، تر دې ځایه خو موږ دا ټیبل ځان ته جوړ کړ، ډیټا مو جوړ کړ. اوس به راشو کنډیشنل فارمټینګ ته او له دې څخه وروسته به راشو نیو رولز ته. ګورئ په نیو رولز کې به لومړی فارمټ اونلی سیلز ډیټ کانټین باندې خبرې وکړو. موږ به راشو ورته د سیلریانې به ورته انتخاب کړو او غواړو چې په دې سیلریانو کې داسې فارمټ موږ اپلای کړو. نیو رولز ته راځو او بیا راځو فارمټ اونلی سیلز ډیټ کانټین. موږ وایو هغه سیلونه په دغه سلیکشن کې، هغه سیلونه چې فرض که د 50,000 یا فرض که داسې به ولیکو چې د 20,000 او د 10,000 ترمنځ وي. د 20,000 او 10,000 ترمنځ چې کم سیلز په دغه سلیکشن کې وي هغوی ته فارمټ ورکه. څه ډول فارمټ ورته ورکه؟ ورته به یو رنګ انتخاب کړو، فرض که شین فارمټ ورته ورکه او فانټس هم کولی شي چې ورته له دې ځای انتخاب کوي او بارډرز هم ورته انتخابولی شي. خو زه یوازې فل ورته شین انتخابوم او اوکې کوم او بیا هم اوکې. ګورئ د 20,000 او 10,000 ترمنځ دغه 3 عدد دي، هغه 3 واړو ته فارمټ ورکه. نو په دې شکل موږ او تاسې کولی شو چې د نیو رولز کې چې دی د یو فارمټ اونلی سیلز ډیټ کانټین څخه استفاده وکړو. دلته بله مهمه خبره هم فارمټ اونلی یونیک اور ډپلیکیټ ویلیوز. ګورئ داسې کار به وکړو، رای به شو دلته به فون نمبر هم اضافه کړو او له هغې وروسته به دا ټول سلیکټ کړو او بارډر به هم پې اپلای کړو او لږ به کالم لوی کړو تر څو فون نمبر پکې ځای شي. اوس به دا ټول سلیکټ کړو او کنډیشنل فارمټینګ ته به راشو، نیو رولز ته به راشو او د نیو رولز څخه وروسته فارمټ اونلی یونیک اور ډپلیکیټ ویلیوز به ورته انتخاب کو
او کله مو چې دا انتخاب کو فارمټ ته برای شو دته به شین رنگ انتخاب کو اوکی به کو یعنی کله هم بیا به اوکی کو کله هم چې زل ته فون نمبرز لیکم کوم یو ک ډوپلیکیټ راځي هغه به موږ ته اتوماتیک هغه سیل فارمټ اخلي فرض کو ګوري 0 دا شماره ما ولیکه 0 بل شماره لیکم 0 دا انټر کوم ګوري زوز ډوپلیکیټ شماره به لیکم 0 دا چې انټر کوم ګوري رنگ اخلي فارمټ اخلي دا کوم فارمټ دی دا هغه فارمټ دی چې موږ خپل ورته انتخاب کړی یعنی موږ په دې پوی کې چې کله ډوپلیکیټ راځي نو دا هم موږ سره د نیو رولز دومره خبره وه یعنی دلته موږ تاسې کولی شو چې د خپل خوښې رولز وټاکو که چیرې تاسې دغه رولز چې کوم کنډیشنل فارمټینګ کې دغه رولز دي او دا هر یو ځان ته مختلف رولز دی او موږ مخکې پې کار کړی دی که دغه رولز تاسې خوښ نه شي نو نیو رولز د طریقه تاسې کولی شئ چې په خپله خوښه رولز وټاکئ او ځان ته په سیلونو باندې په کالمونو باندې او همدا ډول پروګانو باندې اپلای کوئ له دې وروسته بری شو کلیر رولز ته کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز د دې څخه هدف دا دی ګورئ دغه به ټول زه سلیکټ کړم دا کالم کله مې چې دا سلیکټ او بیا به راشم کلیر رولز ته زه ورته وایم کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز دغه سیلونه چې ما سلیکټ کړي دې نه رولز ختم که چې کله پریس کړم انټر ګورئ دا ختم شو همدا ډول دلته دوم اپشن چې دی کلیر رولز فرام انټایر شیټ په دغه ټول شیټ کې چې څومره رولز موږ وضع کړي که دا رولز دلته دي که دلته دي که دلته دي هر ځای کې چې دي مکمل یې ختم کړه منځه یې ویسه نو تاسې به دلته راشئ کلیر رولز ته او انټایر شیټ به ورته انتخاب کړئ ګورئ له دې ځای هم رولز څنګه شو کلیر شو په دې شکل تاسې کولی شئ چې رولز څنګه کې کلیر کړئ ځان ته بل اپشن هم دلته په کلیر رولز کې چې دی کلیر رولز فرام دیس ټیبل زه به دا شماره بیرته ډیلیټ کړم دا کالم به حذف کو اوس به راشم دغه زمونږ کوم ډیټا چې ده دا ټیبل ته اړوم او ټیبل ته چې اړو رای به شو انزرټ ته همدغه هوم کې فارمټ ایز ا ټیبل دا ورته انتخابو لکه مختلف ډیزاینونه دي تاسې ورته یو ټیبل انتخاب کړئ دا یو ټیبل ورته انتخابو ټیبل کې ګورئ څومره ښه والی دی اوکې به یې ورته اول خو دا ښه والی دی چې منظم سیستم ورکوي منظم ډیزاینونه دي تاسې کولی شئ مختلف ډیزاینز ورته انتخاب کړئ او پې اپلای کړئ دوم ښه والی د ټیبل دا دی چې موږ تاسې ته ګورئ دلته فلټر بټنې ورکوي چې کله هم زه دلته کلیک وکړم دغه زما څه ډیټا چې ده دا A to Z راته سورټ کړه ګورئ A to Z دی راته سورټ کړه که چېرته زه ورته راشم دلته انتخاب کړم چې Z to A راته سورټ کړه نو ګورئ Z to A راته سورټ کړه تنظیم یې کړه منظم یې کړه یا فرض که زه راځم دلته ورته وایم چې ما ته یوازې د ډاکټرانو معاش وښایه ډاکټرس ورته انتخابوم اوکې کوم ګورئ ډاکټرانو سیلري ما ته مکمل ښایي یا راځم فرض که ورته وایم یاره داسې کار وکړه نه د ډاکټرانو نه ټیچرانو معاش راته وښایه اوکې کوم یوازې ټیچرس چې څوک دی هغوی معاش راته ښایي وایم نه یاره د دواړو یا د ټولو معاش وښایه اوکې کومه ګورئ د ټولو معاش ښایي نو ټیبل کې یو ښه والی دا دی چې موږ تاسو ته فلټر بټنې ورکوي او بل مختلف ډیزاینونه پکې ورکولی شو نو بیا هم راځو کله هم چې موږ خپل ډیټا ټیبل ته واړولو له دې وروسته راځو فرض که دا ټوټل زه ټول انتخابوم یا سیلري ورته انتخابوم او په دې باندې یو فارمټ اپلای کوم فرض که ډیټا بارس فارمټ په دې اپلای کوم چې کله مې اپلای که زه غواړم دې نه دا فارمټ بیرته له منځه ویسم نو تاسې به کنډیشنل ته راشئ کلیر رولز ته راشئ ګورئ دا دریم اپشن هم دلته فعال شو کلیر رولز فرام دیس ټیبل چې کله دا هم ورته تاسې به د باندې نه درېږي که زه دلته سلیکشن وکړم او دلته کنډیشنل فارمټ سره راشم او کلیر رولز راشم دا اپشن ګورئ آف دی دا کار نه کوي ولې ځکه کار نه کوي موږ ټیبل د باندې ولاړ یو ټیبل کې دننه درېږو له دې څخه وروسته کنډیشنل فارمټینګ ته راځو کلیر رولز ته راځو دا شوی او رولز فرام دیس ټیبل کلیر رولز فرام دیس ټیبل ورته انتخابو ګورئ رولز یوازې د دې ټیبل څخه لرې که clear rules from pivot table ګوري یو خو دا ټیبل دی بل ټیبل دی بل هم موږ سره pivot table دی
پیوټ ټیبل د ډیټا د خلاصه کولو دپاره موږ تاسو استعمالوو. فرض کړه زه دې نه یو پیوټ ټیبل غواړم جوړ کړم، داسې لیکوم انسرټ ته راځم او بیا پیوټ ټیبل ورته انتخابوم او اوکې کوم. ګورې پیوټ ټیبل موږ ته جوړ شو. زه ورته وایم چې ما ته وښیه چې ټوټل سیلري ما څومره معاش ورکړی دی، سیلري ما څومره ورکړی. ما ته وایي چې سم آف سیلري جمع راته وباسي، وایي دغومره پیسې ته ټوټل سیلري ورکړی. همدا ډول ورته وایم چې ما ته وښیه ټوټل بونس ما څومره ورکړی، نو ما ته وایي ټوټل بونس تا دغومره ورکړی او مجموع ټوټل پیسې څومره شوي دي، سم آف ټوټل وایي ټول دومره پیسې تا ورکړي دي. نو دا هم د ډیټا د خلاصه کولو دپاره موږ تاسې پیوټ ټیبل استعمالوو. فرض کړه دغه زموږ تاسې پیوټ ټیبل شو، نو هم ته بری شو او له دې څخه وروسته به دلته فرض کړه دې ته موږ تاسې یو فارمټ ورکو. چې کله فارمټ ورته ورکو، کله هم چې تاسې غواړئ دا فارمټ له منځه ویسئ، نو دلته به ودرېږئ، کنډیشنل فارمټ ته به راشئ، څلورم اپشن به هم فعال شوی، کلیر رولز فرام دیس پیوټ ټیبل. چې کله دا ورته انتخاب کړئ نو دا رولز به د دې نه ختم کړي. نو دا هم موږ سره د پیوټ ټیبل څخه د رولز ختمولو طریقه وه. بل هم منیج رولز دی. ګورې منیج رولز څخه بیرته به زه اول شیټ ته راشم او له هغې څخه وروسته دا سیلریانې به انتخاب کړم او دې ته به زه فرض کړه کالر سکلز ډیزاین ورکړم. سمه ده. کله مې چې دا ډیزاین ورته ورکړه، له دې وروسته به زه راشم کنډیشنل فارمټس ته او منیج رولز ته به راشم. منیج رولز کې ګورې موږ تاسې څو کاره کولی شو. یو کار هم دا کولی شو، ګورې دا رولز چې دی موږ به داسې ورته اپلای کړو تر څو اپشن باندې تاسې ښه پوه شئ. موږ به ورته په دې ټوټل باندې هم یو رولز اپلای کړو او دلته به راشو، فرض کړه په دې به هم دغه ډیټا بارس اپلای کړو. فرض کړه دا رولز ما اپلای کړلو. له دې وروسته چې دا رولز ما اپلای کړه، زه راځم کنډیشنل فارمټینګ ته منیج رولز ته راځم. ګورې دا دوه رولز چې ما اپلای کړی دلته راغلی دي. اول دغه کوم رولز چې ډیټا بار ما اپلای کړی دا سلیکټ کومه، که غواړئ ډیلیټ یې کوئ، له دې ځایه ډیلیټ پریس کوئ، ګورئ اوکې کوئ، اپلای کوئ، اوکې کوئ. ټوټل نه کم ډیټا بار فارمټ چې موږ ورکړی و هغه له منځه لاړ. بیرته به یې کنټرول زیډ کو. دوم کار چې کولی شو، منیج رولز ته چې کله راغلو دا ورته انتخابوو همدغه ډیټا بار چې موږ ورته فارمټ ورکړی دې کالم ته دا ورته انتخابوو. ایډیټ رولز باندې کلیک وکړئ. تاسې کولی شئ په خپله خوښه دلته ورته یو رولز ورکړئ. فرض کړه سور رنګ دې راته راشي، اوکې به یې کړو او همدا ډول یو بل رنګ به ورته انتخاب کړو او بیا به یې اوکې کړو او بیا به یې اپلای وکړئ. ګورې په خپله خوښه موږ ورته یو رنګ ورکړه. همدا ډول راځو بیا هم منیج رولز ته. بل کار چې په منیج رولز کې کولی شو، نیو رولز. فرض کړه دا ورته انتخابو، نیو رولز ته راځو، نو په خپله خوښه ځینې تغییرات پکې هم نور هم راوستلی شو، مختلف رنګونه بدلولی شو، دغه څه اپشنې چې دي دا پکې کارولی شو. اوکې به یې کړو، اپلای به یې کړو، هماغه به موږ ته ګورې اپلای شي. دلته یو سلسله کړو، یوازې په دې اپلای شو. او که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، نو منیج رولز ته راشئ، دا ورته انتخاب کړئ، یاره دا رولز هم ډیلیټ کړه، دا انتخاب کړئ، دا رولز هم ډیلیټ کړه، دا انتخاب کړئ، دا رولز هم ډیلیټ کړه، اپلای اوکې. مکمل رولز موږ ترېنه ختم کړه. نو دا ملګرو موږ سره و د کنډیشنل فارمټینګ پاتې برخه. سبا انشاءالله په فارمټ از ا ټیبل او سیل سټایلز باندې به خبرې وکړو. زمونږ او ستاسې دغه د سټایلز ګروپ چې دی دا مکمل زمونږ د سیلز د سټایل په اړه خبرې کوي. کوم نور خبرې څه نور خبرې پکې نشته، یوازې سیلز سټایل خبرې ټول په همدغه سټایلز ګروپ کې دي. نو سبا به دغه دوه نورو کمانډونو باندې هم خبرې وکړو. د نن دپاره همدغومره درس بس دی. له تاسو ټولو ملګرو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ تر څو تر نورو هم ورسیږي.